کابل کې د عامه روغتیا له څلور لارې اریانا څلور لارې ته غځېدلی سړک په رسمي توګه پرانیستل شو. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي د افغانستان سرپرست حکومت ژمن دی چې ټولې هغه بندې لارې چې د تیر حکومت پر مهال تړل شوې وي خلاصې کړي. د عامه روغتیا وزارت سره نږدې دغه څلور لارې ته دغه لاره چې په خاطر اریانا څلور لارې پورې تړل شوې وه په اساسي شکل رغول شوی او نن رسما د مسؤلینو لخوا د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. دا وروسته له شلو کلونو دغه لاره پرانیستل کیږي او د افغانستان اسلامي امارت مصمم ده چې ټولې هغه بندې لارې چې پخوا د تیرې ادارې پر مهال تړل شوې وي او د خلکو لپاره زیات مشکلات رامنځته کړي وو، لله الحمد اوس هغه موانع ایسته شوي دي او دغه لارې په اساسي شکل رغول کیږي. کابل ښار کې دغه سړک او ځینې نور سړکونه او د پلو لارې د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال بند شوي وو چې ښاریانو ته یې د تګ راتګ پر مهال ګڼې ستونزې رامنځته کړې وې او په ښار کې د ترافیکي ستونزو او ګڼه ګوڼې لامل ګرځېدلي وو. اوس مهال ډیری دا ډول موانع له لارو او سړکونو لرې شوي دي. امارت اسلامي راته دا یو لوی نیک قدم راته واخیستی چې د په ټوله وطن کې الحمدلله په ښارو کې او په اطرافو باندې د لارو د سمون او د لارو د خلاصون یو لوی ترتیب روان دي. دا د یو ډیر لوی اشغال د خاتمې د یو ډیر لوی استعمار او استبداد د پای ته رسېدو یو داسې مراسم دي چې موږ تاسې باید په دې حالت باندې د الله تعالی شکر ادا کړو او د الله تعالی خاص نصرت یې وبولو او د الله تعالی حمد ووایو. دغه مشران که پرون څومره د جهاد په وخت کې په هلو ځلو باندې او د سختو مشکلاتو سره مخ وه او څومره دوی په تکلیف باندې وو هغوی اوس هم نه دي ناست. تاسې وینئ د امارت اسلامي مشران د هغې نه اوس ډېره ستړتیا او ډېر نارامه دي او په همدې منډه کې دي چې تر څو د ولس هوسا سي، ولس ته خوشحالي راوړي او د ولس مشکلات هغه رفع کړي. کابل ښار کې د نویو سړکونو او څلور لارو له جوړېدو او همدارنګه له سړکونو او لارو د موانعو لرې کېدو سره د لارو بندښت او ترافیکي ستونزې تر ډېره کمې کړي دي.